د پاکستان پوځ وایي که صرف یو ځلې بیا هم د افغانستان څخه راباندې بریدونه وشي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په ورځ جزئیات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ او سباوون میډیا چینل هم سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو کې د بل هر وخت څخه را زیات پاکستان حکومت د افغانستان تورونه چې پر خپل خاوره د پاکستان پر ضد استفاده کول ته پرېږدي او د هغه له لوري د پاکستان باندې بریدونه کیږي. افغانستان بیا بار بار دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان څخه د پاکستان ته هیڅ ډول ګواښ نه دی موجود، او خو د پاکستان څخه بیا د افغانستان ته ګواښ او خطر متوجه دی. اوس د پاکستان د پوځ ویان بابر افتخار ویلي دی چې نو دوی نور دا نشي زغملی چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي، او که دوام وکړي نو دوی به په خپله لاس په کار شي او پر خپله ځای دفاع لپاره سخت اقدامات وکړي. دوستانو، دغه زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.